بسم الله الرحمن الرحیم راځو وینډوز 10 ته وینډوز 10 کې موږ تاسو کانټیکسچوال مینیو برخه کې کار کوو کانټیکسچوال مینیو کې نیو کمانډ وګورئ new is used new command is used to create any new items such as a folder comma shortcut comma icon आमदारेंगे contact आमदारेंगे ATC सेदा नो د نیو کمانډ په ذریعہ باندې تاسو کولای شئ کوم نیو کمانډ چې دلته موږ تاسو په کانټیکسچوال مینیو کې نیو کمانډ هر ذکر راتللی شي فایل تراشي دلته نیو شته دی دس پی سی تراشي دلته نیو شته دی وګورئ دلته نیو دی هر ذکر خپل وظیفه لري خو دلته کې په کانټیکسچوال مینیو کې دا کارونه موږ تاسو ته کوي is used to create چې موږ تاسو ته create کی any new items هر ډول نوی item like such as a folder shortcut icons umdarangi contacts okay folder باندې خو تاسو فول کار شوی folder جوړوي بس تراشي سکرین کې رائټ کلیک وکړئ نیو تراشي کیبورډ فولډر تاسو سره جوړ شي د کیبورډ لار نه کوي کنټرول شیفټ ان سیدا ګوري فولډر تاسو ته یو څه وایي چې یو ځل په یو کلیک سره یو لست فولډر ماته جوړه کړه نو څه طریقې وکړه CMD را خلاص کا CMD تاسو چې یو ځل ماته یو 200 فولډر په کار څو خله جوړې امکان دی ولري تاسو نو پښتنه وکړي کنه نو CMD تراشه پکې ولیکه CD ډیسکټاپ او دا انټر کا ورته ولیکه MD CD مطلب choose D ډیسکټاپ CD نسخه حاصل شوه choose directory یعنی ډیسکټاپ او MD mate کا directory یعنی فولډر ډایرکټری فولډر ته ویل کیږي د فولډر د نوم سره کوډینګ کې ورته ډایرکټری ویل کیږي نو ګوري MD راته جوړ کړه یو فولډر دا د فولډر نومونه دي ها پس لیکل اسیا تاسو لیکي راځي خان پونم جوړ کا جان پونم جوړ کا یاما پونم جوړ کا موسی پونم جوړ کا فار ایگزامپل بلال پونم جوړ کا عبدالله پونم جوړ کا فار ایگزامپل روشن پونم جوړ کا وغیرہ بزاسي جوړ لیکه نمونه لیکه څنګه چې تاسو دا یو سپیس یو نوم دی ها دا کوم چې مابین کې سپیس لیکلي بزا تاسو نه ونري نو ځینی فولډر ته سنټنس نوم داسې تاسو ورکې هغه صحیح نه وي ها او دا داسې انټر کی نو څه ګورئ ما ور فولډر تاسو په ډیسکټاپ کې جوړ شي بیرته ډیلیټ وای دا به ټول دا سره واخلئ دا کوم دی ګورئ چې نوم ورکړی داسې او د کیبورډ نه کنټرول سی را کاپی وای کړئ کنټرول سی شارټکټ خو تاسو ته ویلو ټول دا سره واخلئ کنټرول سی را کاپی کړئ او دلته کې راشي ولیکي RD remove directory او کنټرول وی RD د څه نه حاصل شي remove directory او لیکو نو وروسته بس یو انټر پریس کوي اخر کې کیبورډ انټر پریس کوي هغه ټول به تاسو یو ځل پاک شي نو ټول پاک شو خیال دې نو د فولډر جوړولو دا بل طریقه دا درې طریقې شو تاسو نو راځو نیو ته شارټکټ تاسو جوړوي یو ستا کنټرول پینل طرف شارټکټ جوړ کا کنټرول ولیکه انټر او بیا داسي تاسو سره کنټرول پینل لپاره شارټکټ جوړ شو مثلا تاسو راځي نیو شارټکټ کې ورته لیکي چې فار ایگزامپل براوز تلاشا براوز کې داسې طریقه وکا زه یو بل ځای شارټکټ جوړم د سپی سي تلاشا د سپی سي کې ای ډرایو تلاشا یا ای ډرایو تنزه ډی ډرایو تلاشا یو بل حصے تلاشا فار ایگزامپل ای ډرایو تلاشا اسلامیک فولډر نه ماته د ډیسکټاپ کې شارټکټ جوړ کا نیکسټ کا او فینیش کا نو ګورئ دلته کې اسلامیک او دی باندې ډبل کلیک تاسو راغره خلاص شي
شارټکټ کې تاسو داسې طریقه کولای شئ چې د فولډر الته اصلي ځای کې یو نوم دی او دې ځای کې بل نقلي نوم ورکړئ چې څوک ونه پوهېږي چې دا د کوم فولډر ادرس دی د کوم فولډر ادرس دی نو هغې لپاره نیو شارټکټ ته راشئ تاسو براوز ته لاړ شئ فار ایگزامپل دس پی سی ته بیا دس پی سی کې ای ډرایو ته لاړ شئ همدا اسلامکس اوکې نیکسټ دې ځای کې دا نوم ورته چینج کړئ د دې نوم خان دی فینش خان باندې کلیک کوه څه به درته خلاصوي اسلامیک فولډر اوریجنل فولډر بل نوم دی د دې بل نوم شو شارټکټ کې وګورئ څومره ګټې دي ښه بیا راځئ ریجنل مایکروسافټ تاسو څومره سافټویر چې په کمپیوټر کې انسټال وي د دې لاین د دې خط نه لاندې د هغې آیکن تاسو سره راشي د کوم یو آیکن هم پکار وي نو بس کوم پروګرام تاسو پکار وي بس سمپلی دلته کلیک او ډبل کلیک را خلاص شي د سره نامغه سافټویر تاسو سره خلاص شي په کمپیوټر کې څومره سافټویر انسټالوي د هغې آیکن دلته تاسو سره اویلیبل وي کورل ډرا ماته آیکن یې راکړه کورل ډرا راشي ډبل کلیک وکړه کورل ډرا تاسو سره خلاص کړي داسې پسې راځئ کانټکټ دې باندې به تاسو ته کار وکړي کانټکټ څه I love contacts وګورئ contact is used to store a personal